عیسی علیہ السلام یو مړی راجوړی ورته وی زما د قوم ته ووایه تا باندې لاندې سال تیر شوی هغه وی صاحب نور خبر نه یم خو چې مړ شومه خښ یې کړم او خلق رانه لاړه څه کسان راله الله سره میلاو که نور راله بیا نور راله چا وی زه ستا مونځ یمه چا وی زه ستا روژه یمه چا وی د ښي طرف ته چې ټول رانه پاکړکی ووتم ماړه کې خیال وکړو چې ته یوازې دلته څه کوې ته هم ورپسې ځه وی پاخی طرف تا کڑکای زم واتم چې ګورم یو بهترین باغ دی ولی پکې بیگی زدا ولی په غاړه کېناستم او دس مې کولو چې مانځه وخت دی حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او په قبر کې خښ کی هر ټیم چې خو په ده باندې د قبر وخت چې دی زیړی مازدیګري یو جینۍ راغله او ما ته وی چې کاکا دلته منځونه نشته بس دنیا کې دي چې سکړی دي کړی دي او دلته مانځه و ما هغه له داسې ټیلا ورکړه چې مونږ نه مې څنګه منې کې و دا هغه غاړه کې هار او هغه وشلې و راته وی چې اوس خو دې والله کا پرېدم چې دا هار دې ټیک کړی نه و دې تار یو سره غیونی او یو ماونی عمل غلرم پکې پیرلې او خبرم کولې اپ هار لا پیرلې شو نو چې تا आवाज وکړو او زروت عیسی علیہ السلام فرمایل قوم ته چې د دې مړي 4,000 کال وشو چې مړ 4,000 کال نو په 4,000 کال کې د خوشاله وخت په داسې تیرو لکه چې یو ګنټه